زده کړه. تاسو ته پته شته چې دنیا کې ټول ترقي یافته او خودداره قومونه چې دي هغه خپل ماشومانو ته په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي. هلته تعلیم په ټوله دنیا کې دا قانون دی چې تعلیم بچي ته په هغه ژبه ورکوه چې هغه کومه ژبه مور ور زده کړي، نو په هغې باندې مسله پوه شي. ډاکټر صاحب وویل چې انګریزي را زده کړه، خو مطلب دا دی چې زما ژبه مه ورکوه. د ډاکټر خان تحریک بنیادی مرکز مقصد دغه دی، او ډاکټر خان تحریک ووټ غوښتونکې سیاسي پارټي نه ده. نه موږ ووټ غواړو، نه چاته وایو چې دله ووټ ورکوه دله ووټ مه ورکوه، نه خلکو ته دا وایو چې د ووټ سیاست کوه یا مه کوه. هغه د هر چا خپل ذاتي مقصد دی، خو په حیثیت پښتون خپله بیله پېژنګلو ژوندی ساتل، د خپلو وسایلو اختیار اخیستل، دا زموږ د هر پښتون فرض دی. نو مونږ تاسو غونډه کې رونو پسې دې لګرځو چې یاره که مونږ په دې خبرو باندې یو بل سره داسې تړون وکړو او داسې نه غواړو چېرې مونږ دا نه غواړو چې یاره مونږ دې ټوپک را واخلو یا مونږ تاسو داسې نه وایو چې یاره تاسو مونږ باچاهان کړئ. مونږ غواړو چې یاره داسې اواز پورته کړو، یو بل ته ووایو چې یاره زموږ دا حقوق دي، زموږ دا دغه دي او دا مونږ ته راکړئ، دا اخیستل دي، دا لازم دي مونږ دپاره، زموږ د ترقۍ دپاره که نه. عزیزانو ستاسو ډېر وخت نه نیسو. د ډاکټر خان تحریک باندې ډاکټر صاحب خان هم را سره دی او د هغه چیرمن عابد منیر خان هم را سره دی او د ډاکټر خان تحریک ټول ملګري راغلي دي. یوه مدعا یو مقصد یې تاسو ته راوړی دی. تاسو شناختی کارت جوړوئ، تا نه موږ ته په قوم سي ته ورته وایي پښتون، وایي پښتون نه منو. یوسفزي مني، افریدی مني، خټک مني، یو فلانی مني، ډنګلي مني، خو پښتون نه مني. دا ولې؟ دوی په حیثیت پښتون مونږ قبلی نه مونږ تقسیموي او په داسې شکل کې مو تقسیموي چې زمونږ وسایل دي وخوري، زمونږ د بیله پېژنګلو دي ختمه کړي، زمونږ د تاریخ نه مونږ دې داسې طریقې سره لرې وساتي چې مونږ پښتون په حیثیت پښتون راجمع نه شو او په حیثیت پښتون مونږ خپل تاریخ او خپل دغه واپس راژوندي نه کړی شو. خبرې په دې ټکو ختموم. عزیزانو دا ډاکټر خان تحریک غواړي چې پښتون قوم یو متحد پرامن او ترقي یافته قوم جوړ شي، خو په حیثیت پښتون دا چې زموږ ژبه، جامه، دود، دستور سره سره موږ پرمختګ وکړو. داسې نه چې د ترقۍ په نوم یا د پرمختګ په نوم باندې څوک زموږ نه زموږ ژبه واخلي، زموږ جامه واخلي، زموږ دستور واخلي. بس خبرو پښتون دی، دکه ځان ته پېژنګلو بچ کول. ډاکټر خان تحریک زموږ د تحریک نوم دی او ډاکټر خان تحریک ووټ غوښتونکې سیاسي پارټي نه ده. دا ډاکټر خان صاحب دی، دوی د دې تحریک بنیاد ایښی دی او موږ غواړو چې پښتون په حیثیت پښتون یو ترقي یافته قوم جوړ شي. موږ وایو چې موږ د امریکې، د لندن، د یورپ نه زیاته ترقي وکړو، خو ورسره موږ پښتانه پاتې شو. تاسو غلامان یې خپلو مشرانو ته ووایي چې دا څه کوئ، دا موږ سره څومره زیاتی کوئ. ظالمان دنیا کې ګورئ یو داسې قوم ماشومان نشته ښه چې په پردۍ ژبه کې ورته بنیادي زده کړه ورکړی کېږي. دا تاسو چې ترقي نه کوئ که نه، دا غټ د دې مشرانو موږ سره دا زیاتی دا دی. ګورئ ښه زه الله مو خوشحال لرم. پوهه چې را پیدا شي پرمختګ کېږي، ترقي کېږي، ډیولپمنټ کېږي. نو هغه زمونږ چې په قومي توګه ډیولپمنټ نشته دی، وجوهات هم دقه دي چې مونږ د پوهې نه محروم یو او پوهې نه مونږ ځکه محروم یو چې زمونږ بنیادي زده کړه په خپله ژبه کې نه ده. نو تاسو له دغه راغلي یو، زما په خیال چې څه خپلو کشرانو ته او دغه ته یا خوشه دا سوچ مو را پیدا کړو او کېدای شي چې دغه ترې وځي.